او دا چا چې دا لیپټاپ تی نخې دی وخی خپل لیپټاپ تی واپس والی خبره ښکلې ده موږ وې لبیک دغه دی رالو دا څه شی دی 5 ورځې مخکې دا موبایل دی هلک نه اخیستلی شوی دلته شاته مدینه مسجد سره سر دکان ته راتلو داسې ډېر شي نه روک شوي که دا زه خرڅ کړم دې له موبایل هم پکې اخیستی شم نن دې په لاس کې دا موبایل بدل نه دی نن د بچي دا کیسنګ بدل کړی که موبایل دې بدل کړی دی نن لږ لیټ رانلې دغه ټولې خبرې ستا د بچي جوړښت کوي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو خار نشترآباد مشهور ځای دی په دې کې په یو دکانګي کې ناس ابوبکر لا بل ورځ یو پوډري راغی مریضو یا د هیروین یا د آیسو په لاسو کې یو لیپټاپ و چې راوړو خرڅه وې ابوبکر لا راغی ابوبکر په دغه نیت دا لیپټاپ واغشت چې خدای پچا به خرڅي او سبا پکې سبني دو زما خالي 55,000 روپے ورکړي واغه لیپټاپ ته واغشت بقول ابوبکر چې لیپټاپ ډیر زیات ګران دی ځکه چې ما سره په خپل استعمال کې هم 2 لیپټاپ دي دا د یو ښه کمپنۍ د یو جان امانه د یو برانډډ کمپنۍ لیپټاپ ته په دې کې څه نښې نه خاني دي وکدار ته چا وخولې نو را دي شي زما نمبر حاضر دی او د خپل لیپټاپ ته واخلي زه ما ابوبکر ښه انسان دی ښه پرورش یې شوی دی نه چانه چې موبایل لوک شي یا لیپټاپ نو په موبایل او لیپټاپ کې یقینا چې ستاسو زمونږ د وړو زګو تصویرونه وي څه پرسنل سیزونه وي لیپټاپ هم دغه سیزونو نه ډک وي نن ابوبکر هم د دې معاشرې یو ډېر ښکلې عکاسي کوي چې صاحبه د یو داسې سړي نه لیپټاپ واغېسته خدای خبر ده لیپټاپ په چا په لاس خرڅېدو او که هغه سړی هم ابوبکر نه د ده په شان سړی نه بل شان مزغو والا سړی خدای خبر چې دا لیپټاپ به چېرته ته نن سبا پسوړې کولولو څه دونه ګرانه خبره نه ده د دې نه مخکې چې دا لیپټاپ بل چا اخیستی وي او کولو کړی وي او بیا پې هغه سړي یا ښځې ته پې نقصان وي نه چا نه چې دا لیپټاپ یو پوډري پټ کړی دی په دې هیله چې کله ابوبکر موږ ته وینا وکړه چې دا لیپټاپ ته زمانه څوک وصول کړي دا خبره لږه عامه کړي چې لرې پورې ورسي او د چا چې دا لیپټاپ ته نښې دی وښیي خپل لیپټاپ ته واپس والي خبره ښکلې ده موږ وې لبیک دغه دی رالو د دې دکان ته ابوبکر څنګه السلام علیکم سر څنګه حال دی جی تاسو ښه الله دې ژوندی لره کار روزګار هم دغه دکانګي کې سر همدی دکان دی جی جی د دې ښار جی او سټي پېښور سبق د مدرسې نه جوړ فارغ جی او مدرسې کې مې زیات ټایم تیر کړی سکول کې دومره نه اچھا مدرسه ده سکول نه مدرسه ده مدرسه زم غلی غلی کېږم بس مې ودان لږ ښه شي نو بس ځي به مدرسې ته ښه زویه بیا الحمدلله سر بس دا ورکوټې غونډه کې شو راغلی وه اصل کې دا زموږ دلته الګ کتو لګیا و هغه یونیورسټۍ کې دی موږ سره دلته کار کوي نو زه چې شاپ ته راغلم هغه الګ ما ته وویلې ابوبکر بھائی دا لیپټاپ زما په کار دی دا ما دپاره واله نو او دا چا سره دا لیپټاپ دا سر نشهي ټایپ کس و چې ما وکتو ما ورته نه داسې شی خو کله موږ نه دی اخیستی ډېر شي نه راځي دلته خلکو نه پاتې کېږي موبایلونه لیپټاپونه ډېر قیمتي شی نه بیګ بل ورځ پاتې شوی و موږ واپس کوه که دې لپاره موږ دا کیمرې هم لګولې دي نو ما دا واغستو هغې ته مې هینډ اوور کولو چې دا واله یار دا شي نه موږ نه الو څه ټایم چې دا ما لاس کې وکتو دا لیپټاپ دا ډېرو پیسو او هغه هلک ما ته لږې پیسې یادې کوي دا دومره په 5 روپو دا ورکوي بیا چې دا ما کولاو کو نو دې کې د زنانه پاسورډ راغو د هغې نوم نو په دې مایه زما زړه داسې ډېر خوښه شو چې دا بل چا لاس له لاړ شي دې کې یو پرسنل ډیټا وي دا هغه خوراکۍ نومواله زه خو یم چې نوم یې والی هغه راشي چې چای د خپلې نښې نښانې خو نو خپل لیپټاپ والي څنګه یې خوښه ده صحیح ده سر داسې هم صحیح ده چې څنګه خوښي ابوبکر وایه نو اول چې بیا ډېر کانټیکټ به شروع شي یو به وي زما بل وي زما او ډېر تنګول به شروع شي خبره له بد شي نه به مې آرام ته پرېږدي مونږ خو دلته نه ډېر لیټ ځو سر 24 غنټې سرویس کوو د زنانه خوراکۍ نوملې جی او زه هم نومې والو چې بس هغې ته پیغام ورسېږي کیدای شي نور شي نه هم ترې روک شوي دا دې تختولی یا پټ کړی یا نو زه څه نه سر ریکوري خو به یې وشي که نه سر وایه سر مبینه سلطانه دا د پاسورډ دی د هغې نوم راځي بس چا چې دا پاسورډ کولاو کو ما ته یې وویل چې دا لیپټاپ دی زما دا کلر دی دومره دا بس دومره شارټکټ کار دی سر
دا یو خوراکي را چې نوم یې ابوبکر په خپله باندې واغېسته دا وخت زه بالکل نشتر آباد دی چوک کې یم دا دی کې یو جنرل سټور دی پای کې ابوبکر ناست وي چې 24 غنټې دا دکان کولی چونکې د ښار پړه کې دا دکان دی مندولی شي نه یقینا چې دی به شفټ وایز د شاګردان کار کوي اوس هم پکې دا یو ملګری دا کار کوي یو کس دوه پکې نور هم دی هم کار کوي زه به طارق صاحب ته ووایم چې دا دکان لږ تاسو ته په ګوته کړي تاسو ته به اندازه وشي دا ملګری هم تاسو سره دلته کې کار کوي دا چترالي ملګری هغه بابا هم تاسو سره کار کوي بابا څنګه سونه 32 سالونه 32 سال جی اسې ابوبکر خپلو کې وو د لیپټاپ د لرای خو خپل استعمال کا کوي سر د سدل ته موږ نه ډیر شي نه روک شوی دي د دې الکانو نه دا وګوري دا ډبه دا څه شي دی 5 ورځې مخکې دا موبایل دی الک نه غستل شوی دلته شاته مدینه مسجد سره سر دکان ته راتلو د ډیر شي نه روک شوی کدا زه خرڅ کوم د موبایل هم پکې غسته شوم زما بل هم ډیر زیات راغلی هم پکې جمع کولې شم نورم د ډیر کارونه خدا او د دې غلطی نه کنده زنانه دا خو بس چې چا واغسل او موږ نه لاړل هغه بس لاړل موږ خو چاله تکلیف نشو ورکو ابوبکر لیپټاپ نه خرڅ چې د خپل بل پکې وباسي او د شاګرد د موبایل لا خرچه سرجی خرڅول خو پکار دی خو ضمیر نه مني جی ضمیر سره مضبوطیږي ته دا فیصله کې شاته کم قوت ته چاته په دې مجبوري چې دا چا امانت ته دا بغیل ورکولي اثر کې سر کوړه چې کم ماشوم کم شی یوسی نو کوړه کم مشران خوشاله شي تاسو ته چې دای چرته نه روړې دي نو بیا بس پروا نه کوي دا غي تربیت او مونږ چرته یو شی یوسو کنه بس بیا په دې حالات کې مونږ واده کړی و او چې لګون ته لیټ لاړ شو نو کور کې ابوم اوس به ما پسې فون راځي زه خو تاسو لراغم کنه اوس به مال دا وای فون راځي ما چې سر دا غي د لاس شربت نه اسکلې جوس نو بس بیا ورځ نه تیریږي خامخا به زما دا زمون کور ماحول دسه لکه بار نه کم شه دسه ماشوم نشي وروړي مونیټرینګ د تپوس ته نگرانی دا الک بال بچیدار دی خو بیا هم ته پلار تپوس کې چې بچي په لاس کې د سروړل نن د راجامي سبل شانتی نه دي نن د لمن ډیره تنگ نه کړي نن د په لاس کې دا موبایل بدل نه دی نن د بچي دا کیسنګ بدل کړي که موبایل بدل کړي دي نن لګ لیټ رانه لې دغه ټولې خبره ستا د بچي جوړخ کوي ستا د بچي سمون راولي د ته تور او سپین خي بیا به ته نه خو ستا کړي او ستا ستړي ستا د بچي فیصله کوي چې د په کردار څنګه ابوبکر نه بسوک تاسو کې خو بس پوډری په لیپټاپ خرڅ کو او بس خبره ختمه دی بازار نه خرڅ کړي خو نه سبا التا د پلار پرورش او تربیت ابوبکر داسې جوړ کړي چې سوال نه او بیا په خپل رشتو کې راغړته سبا د بیبي د لاس شربت اسکی او راشي دا ګره د پمینه کې تړلې خلک قدرمنو چې چا هم دی د ابوبکر نمبر زتا سره شریکوم رابطه وسره کې نخې وتوخه چې د چا وی هغه دی وته کارو کې بل سړی نه ابوبکر خپل نمبر زویا وایا جی 0300 58 72 920 عمدی نمبر په زون کې دی 0311 58 72 920 واتس اپ پښتا جی 0300 والا باندې واتس اپ شته 0300 58 72 920 واتس اپ هم پښتل سر عرض دا کوم چې دا کم داسې واقعیات کېږي بار کله سرو کېږي ابل جو بیگ رک شم تا واپس جی آو هغه مونږ واپس کړی دا سټوډنټ او غریبه دی الګ ورته واپس کړي اصل کې دا مونږ سره دلته پاتې کی کنه دې ته پته ده زه چې یو غلط کار کوم دی بم کوي خو چې زه یو کار نه کوم کنه دی بم نه کوي نو هغه جنې ته واپس کا هغه چرته هغه کې کانټیکټ نمبر وروته دا هغه کیشم سیم کارت وکي هغه کیشم پکې پروت و اور نورم سره ډاکومېنټس پکې هغه چې جنې رکشا کې راغلی و رکشي والا ورپسې واپس راغو و یاره دلته بیگ پاتې شوی دی دی هغه فرق وه چې ځالکه بیگ پاتې شوی کار څه هغه به راځي دا کیمره کې راغلی د جنې په نوم بیا چې دی کانټیکټ ورسره وکړو هغه هم ډېر اریانه شو چې دا کانټیکټ چېرته نه راغو بیا چې څه ټایم هغه دلته راغو هغې واغسته هغې هغه دعاګانې وکړې بھائی الله آپ کو یہ کرے اللہ آپ کو یہ کرے دا شی ورته حواله کړو داسې ډېر شي نه پاتې کېږي سر څه مسله نه ده ابوبکر ډېر ښه تا نظر قربان زما د زوی پوره نوم دی ودان ابوبکر او دا هم ابوبکر دی اجي صاحب راځي خوښه طارق صاحب لار ورکا ساړی هم ډېر غټ کټ دی اجي صاحب څنګه شکر دی وي تا 2-3 کاله په دې دکان کې اجي دا بس ماشوم ما لاسونه کې لوي شي ابوبکر اجي داسې نیک ماشوم نیک شازل مې نو سرنا په واچول ما خو ته خرڅ کړي په دې ځان لا الکه بلم د باندې ډېر راغلی
3,000 روپۍ بل راغلی او مثال د دې خرڅول هم شو خو نه حالانکې د دې کورنۍ تربیت داسې دی د ټولو ورونو چې هغه زما لاسونو کې لوی شوي دي تا مو تر وخت ټنګ کړو چې مړ ابوبکر روزګار نه ما بټوه غله ورکول نو ما بټوه دې لپاره کولا وکړه چې هغې کې د هغې نښه راوځي ملاو لپاره نو د هغې سیم کارت راووتو نو د هغې نه موږ هغې ته سره رابطه وکړه ستا ابوبکر ډېر ښه انسان دی بلکل جي خدای دې دله نور هم ترقي ورکړي امین ستا هم ډېره مهرباني خدای دې خوشحاله کړه ښه ابوبکر دا لیپټاپ د قدرمنو دا دلته کې پروت دی او رنګ خو ښکاري خو دې کې څه نورې نښې دي په نمبر به رابطه وکړې ابوبکر سره به شریک کې ابوبکر دې کې څه نښې ځان سره برابرې کړه چې هغه تا ته معلوم وي چې کله بیا ټلیفون راشي چې هغه نښې راته برابرې کړي نو بیا به لیپټاپ ورکړي ټیک ده اوکې سر جی ما چې په کم کاسټ ورکړی که هغه یې راکړم او کرایه نم کې خیر دی پروا نه کړي خو چې د دې بس نه ستا زاله وشي ولې ډېر ګران دی تا په څو واخېستا پوډر 5,500 کې سر 5,500 بالکل اب ډېر خوشحاله یا به ډېره خوشحاله شي او تر سره چې د خپل لیپټاپ ملو شي کېدای شي تا انعام هم درکړي خو دغه ټول انعامونه خبره ټول یو انعام د رب کائنات ته چې انسان له ورکوي صاحب زه کله دا سوچ کوم که نه شیطان تنګول کوي هم پاک پروردګار که تا ما له ربو روپۍ هم چېرته په بیگ کې راکړې نو مې ستا په یکتایۍ مې د قسم وي چې اعلان به کوم چې راشئ خپل نښه وښیې او دا واخله دا ولې زه یم چې پاک پروردګار موږ پسې چل وبخي نو الله تعالی دل دا موقع ورکړو دی پکې بریالي شو موږ له دې خدای پاک دا موقع راشي چې زموږ د ایمان هم پته ولګي الله دې موږ هم داسې ایماندار کړي لکه چې څنګه ابوبکر دی قدرمنو دا خپرونه سرته رسي ابوبکر د مدرسې او د جومات سره تړلی سړی دی ځکه ډېر خواږه دي چې تاسو ولیدل ښه ابوبکر د خپرونه سرته رسي که پړی دي سي خو باچا وایه سر نور څه نشته دی دا ما نور چاته مې ویلی شو خو اصل کې ستاسو څو ویډیوګانې ما کتلې ما تاسو ځکه تاسو ته ما وویلې او تاسو ویلکم وویلې خو زما مطلب دا دی چې دا چاله م ورکوم دا مې دلي خواهش دی چې هغې له زه بای هینډ چې د چا وي او مغې له یې ورکم داسې نه چې خلکه تنګول کوي یا چې زما دی زه دا رالیږم نه بس چې د چا دی چې مغې له یې ورکم جی خپل سړی دی راشي دی کې پاسورډ هغه دی کولاو کې یا دی وایي دا زما دی زه به ورته یم دا والي سر یو جهان من ابوبکر خدای خوشاله کا تر د معاشره ډېر ښکلي سفیر ته ډېر ښکلي پیغام رسې نن چې دا خپرونه چلی خلک به خوشحالېږي چې زما شی رک شو او خدای دې وکړي چې زما سماتا رک شي خدای یو دا سړي له ورکړي چې هم د ابوبکر شان خوږ سړي چې اعلان وکړي چې راشه یو امانت دی خپل امانت یې اوسئ قدرمنو کم سړی چې په امانت کې خیانت کوي قدرمنو نه د په ایمان کې کړچ دی کم سړی چې د خپل امانت سره خیانت نه کوي هغه په شان د ابوبکر الله دې ژوند قیمتي کا ډېره مهرباني جی صاحب ډېره مهرباني السلام علیکم